سکر کرکې ته په صابون باندې ګډینځي خدای دې تبانه که زر زرې پاکه چې ګاک راشي چې خرڅ یې کوو د دې نه مخکې دا کار کړی دی د څه کار د لرګي ته خدای دې راسره خلاص کړه مې ګوبل سری وي او دې بوتان مې را باندې و السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ګل خیر دې ټیک ټاک شکر دې خیر وای کنه واده مې را روان دي ها ها او غیر لپاره په نشر د لپاره یو ټوټه غشت تاسو نه شوي وای بیغم او ظالمانه داسې لرګي رې نختري زویم نکیږي دا ته وګوره کنه ویم چې خادمه دې را کراره کنه ډولکی نی دې دا ټنګوي داسې لرګي رې ها درته وې ګوله سوره پیسو لرګي پکار دي یره 50-60 هزار روپو چی ها 50-60 هاي پټ ځکه غسنه چل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یم جو ګاک راغلی او کنه سار وخت بدلون به ګاک ته چراغه خندا سي کار کنه ته دلا شوی ټوټه ورکا او زړه دوه درې کا کو نور علیکم بس یې پټ ځکه غم مګو دا سترنګ چې پر باندې کوم چې ټول مر بیا ساته په ایمان چې منم دي بس کار ټیکو ګوره دا څه کار وکړه ته ترکان دا ولا سیدا چې څنګه طالب دا هغه مطابق تعالی ټوټه درکم شي ښه صحیح ده جی کنه سکی دا لرګي خرڅ ته جوړوم چې ګاک پراشي چې خرڅ کما د خدای ظالمه ته مخامخ ګوره بته څونه خګه کول راغلی ته لرګي نه څو شپېلی وخه بدار ورده مخه شابه ایدنر بچیا و چې پته ولګي سلام علیکم وراره وعلیکم السلام څنګه راغلی دا واده مې نو په نچر د پاره مې شوی ټوټه غشت وینا نو ستا پلار او ترونه ټول زمانه سودا کوي او تر غلې دلته دا کچا شوالي نو د ما سره په خې ټوټه شوی پردي را باندې خرڅ دا دې وای دا دې د سودان ټوټه دا کار وکړم او دې مو ګیرا کړه نه ټوټه کېدا ویلا یارورا زاګه جوړو ودنه پیسې والو بزد له کاری درول مخه مالک کاری دا کېرا دې وای بس پورا خو دې ولیا کاری څوک داسې غواړي دا نه چمون شي کړی یارورا تل صبر وکړه هغه راغلی چې دغه پیسې والو کاله بدر کو یا ګولا ویم دا ټول عمر تاسو قصبګر پاتې شوی دی دوی بس تاسو د مشرانو ویخته اجامت دا به کولو دا قصب صرف زمون دی دا خو ډپلیمار دی نیک میټیک وای یاروارو دا د خپل وخت پاړوګر پاتې شوی دی دوی نه دوی په میلو ګرځیدل ودار خادمو تیل او په میاس کې به جمامو تیل په شیشو کې چولو او خلک په دوکا کول اوس په دې تام دوکا کوي او چې سمساري ویم کو یو سترګه دی خاني او کو بل جاړي کنه دا د شوی ټوټه په زقر سوم ښه یا دې ته وای دا دې مړه دا خو نشانی ری باندې راغی دې دا خو نه ما دا کارو کنه یو را شوی ټوټه په ټکا ټکی یو به ټکا ټکی خبر اخلاق زته یم شپه د خدای ظالمان د څه جګړې مراغشتي سړی ترک صبر وکړه صحیح ده جی صحیح ده دې کاشه دا جګړه پرسه مړه چکړه پدیره ګاک زماري او دی وته دلته باس کې چیرې دا په زولرګي او دا کچلرګي او د کې چنجيري غړي وړي وای دا څنګه کا خو ستاره کنه او نو حق ستا جوړیږي بالکل مالکو سوینو دا مخته کا سپیروانه کا خو حامله بس خیر دې دا گزاره کو زاو دي پرې راځي سمونځه ها یاره زستانه نالم زبې دنه والما نقلی ګوډه کوړو د خيو کوډه دی بدی کنه دلته چې کم ګاک راغی او هغه شیز به زمانه وړي بل نه نه دې کې تاسو کار دې زما ګاک ته راځي سلام علیکم سلام نو هاشي پټسي هله پټسي سلام علیکم ښکاري خدای ته باکس ټول عمر هم جګړې کړي همدغه چنګړیان یې که نه وګې دې که سیمه ولې زما په ځای کې جګړې ګرانېږي به زه مړه یو خو سلام دې ستاسې سلام دم سلام دې مړه خوا دې خو سلام و نوره موږ پسې یو تاریخ قرآن خورته ګوره درشه مړه سلام علیکم جی سلام سلام مه کوه دا سکار په دې غواړه اوزه اوم د ستاره دی والي چې موشي خدای دې بې خو باسه سلام علیکم کاسې کارې کوي رو بس یار اوس خو به رانه په سترګو مو نه وینې ښه نو بازار باندې راټال خالي کوم بس خالي که نه کوم دا ټال لاړو پکار نه دی دا غاړه خو مو ډاړ اختي مو خدای ظالمه ته څه په څه پیږي نو دا ولې بهم ځان له ګاک جوړومه ګاک جوړې او که نه
ها دې خو لاس کېږده ما پم کا ما پم کا خدای دې بیا کوم یاد وباسه السلام علیکم السلام علیکم اوس په خبره باندې پیښ شوې په دې خوله باندې کاڼي کېږي دا خوله باندې وامه ما ته وکړه باندې وامه خدا مکه مشه سړی خدا سره دې بڑا خدا سره یار وځه په تعالی وکړو خدا کو شابه دا بڑا تعالی سره ولې پټه چتم ځه پټه چتم او سلام دې وځه وځه بڑا قدرت دارا ټول ګیره کې وړه کونټر ده او دونه ور پاري نه خطا کړی دي وای سلام علیکم وعلیکم سلام سکه سلام سره بګورو خدا دې کار وکړه کنه چې دا کونټر راځه ګیره کا ها نور څه حال دی په ډېر بد حال دی ها دا چا وړه دا چا شال دی ما سره کور کې هم ډېر غټ جال دی ها بیا خو د کبانو خمال دی راځه او ستا په سر باندې دا تال دی د نن نه پس په دې ګوهري سره زه ګورم اوس مې ورسره راغلی را السلام علیکم وعلیکم سلام مړه تورزنه ما ته معلومې سبا سره وګورې کېنه پټه دي کاکا په ما کسان پنځه شپږ لګې واله مې ورته ورته کتله د خدای زما بیا ما نه سره وو خو کیمره لګېدلې وه چې دا چا لګولې وه دغه سلام دین لګولې وه خدای دې کور سره روان کړي دغه سلام دینو یو کار وکړه دا خښتې ته به یې لاس کړي او دا سر به یې پرې والي پټه دي کاکا خښته مې لیدلې وه خو دا شوې هغه چینجې نه دی هغه مې رېښمو پورې کلکې نښتو نو څه مې کړی وې ما ته وګوره دې ځله داسې کار مه کوه ته پر نه تمرو دا به یو سي او د څنګه چکر شي بس یو بس وتا دې وه بس ته بېغمه شه دې د لاول نه شوې را چینجې وژنم او بیا به را ګوهرې وژنم ته غم مه کوه زه خبره کوم بس زما ورسره راغلی نن نه به ځه بس کښېنه بس کېناستم ځه کښېنه الله دې خیر کړي ورې ویلا دا اوس کار دی دا خو زموږ روزګار دی خدای د پلار دی دا د سرکار دی ها روح د روان پلار دی هغه کور کې بیمار دی ما سره ستار دی بیا خو زما په کار دی یاره زما خو یو ضروري کار دی په دغې لار مه نه دغلته کې مار دی یاره په دا خو بیا بیخي سلام په کار دی تاله بیا د غونو کوټک په کار دی لاړ شه پېښور ته کمیستور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور راوړه تیاره چرمښکۍ ده نه مړه ته ورته وګوره هسې کڅوړی ده روپۍ که مړه تیار د موټرسایکل ګرباتۍ ده نه لکه دا خو تیاره ګرباټۍ ده روپۍ که یاره په شړق دې ولګي تیاره سایکل ګاډۍ ده او ما وی ګوره پیو پلې ده هسې د فوټو بچی ده نه مړه دا جي ګل کونټۍ ده روپۍ که مړه تیاره چاټۍ ده ها ما وی کو بنډه شپېلې ده تیار هم د سایکل ټالۍ ده نه مړه د هندواڼو هغه سرخۍ ده تیار د خنګل ټوپۍ ده بصیره خفه کېږه ما دا شکون دی دا کون دی او دا د شوي مون دی او تم تیاره غرڅنۍ چیلې ده ښه بصیره نو دا خبره شوه دا د اصل نه کږته ده او دا د جازي بته ده ښه ده نو دا تیاره اسمالټه ده په شړق دې ولګي داسې لکه ده باسې ماړه وزې شرطونو وزې وره د ځان یې راته شاعران جوړ کړلو شیران نه کوي شپه کوه شپه هو کړي راکوه کړي راکوه کې د بارکومم یار وره چې لرګي خرڅ شي نو تاله به درکړو نو پیسې رقمې راشي دا خواست شکور دی او کنه ته وټو غواړه ځکه ټک ټور دی تیار چناچور دی نه مړه د ګنو لور دی او کنه دونه ښکلي تیار شکور دی ته وټو غواړه ته به یې کو په خر سور دی او کنه ویښتو کې ښه تک تور دی نه مړه تیار د ماشین بور دی تیار د خواښې پیغور دی او داسې لګیا لکه چې ستاسو خپل کور دی نو ولې دا ګور دی نو تاسو د دواړو خولې کې اور دی کړي را ورکه باسه مړه تاسو خو د څنګه څه خندا راغله پاسه کرای مړی نیچه سبا خو بیا هم بېخو به دلته ګوهري نه تنګو دلته تاسو راله راته مشورې شروع کړې پیسې دي او دا ډېرې غټې غټې نشي دي سمې غټې غویمې دي د شاعر زامنو ویم دا کریانې په ما پرېږدې دا کریانې به دله زه راغونډوم دا د معاشرې هغه غم دی ځکه خو د ماما هر چا سره په جنګ دی روکې که مړه چې د بنګلو شړنګ دی او دې کور کې هر ټیم په جنګ دی
ویمه دا تاسو کوم ناست دی دا د پنجابیانو لنګ دی ها روکے کا ماړه تیار چې کم دی کا زمونږ د کور پالنګ دی نه مړه زمونږ د کور هغه پارسنګ دی دا دواړه خو هسې غم دی روکے کا ماړه خو تیار چرسو بنګ دی نه مړه ته ورته وګوره د میځې لږه زنګ دی پشلق دی ولګي تیار د ماشومان بیرنګ دی نه مړه ته ورته وګوره چې شلغم دی هلکه په دې کرایانو کې تاوان دی دا غزوان دی نه مړه دا خو د ګوډې سامان دی دا په دې لار روان دی ته ورته وګوره وخت کې تاوان دی دا ټول مر سرګردان دی او په پوره کې پیزوان دی په سر باندې تالان دی روکے کرا یوزو کا من کرم کاروان دی دا غټ ډان دی ای په ټولو کې روان دی دا په پرې خودو کې زمون تاوان دی یا دا څه کوي دی قبر ته روان دی نو په دې کې د پټتي نقصان دی دا غټ شیطان دی نو بیا یې ماما ور روان دی زورزا ګوخرا راشه چله دی با ودرېږه د خدای ظالمه وایم چې د اکشن او پیکشن ته یې ګورم که نه نو بس وایم څه به ووایم نو خبر خو نه واورې وایم ګل خان او میروګي ستا سړي ته پولی اچولی نه بیا وری پټتي ما دې خو دې ووایي که نه چې له دوی نه مې په جمدونې سرمنې ونه ویستې نه زما نوم به هم ګوهري نه راځه راځه هلکه د خدای ظالمه وایم تا پسې در روان یم ولې پټتي وری وي ولې ها. وایم داسې کار کوي د ګوهره کس نه دی او هغه هلکان راوستې که نه ها. ستا هغه نیکانو ها. او ستا په ځای کې تړلی کو سبا مړ شو که نه ها. نو قصه دې خرابه ده نه یاره او زه ته راځه چې ورسو چې وګورو الې شابه. الله راځه پټتي کاکا له پرېږدې پرېږدې دا لکه پرېږدې وری ټیکه داره ستا په شیطاني باندې دې کسانو زما منشي تړلې او بیا ستا په ځای کې زما په شیطاني نه تړلې تا کاری نه ورکوله دوی تړلې دي په قلهار کښېنه ته اوس به دا ډګر کې پټتي ټول عمر د خلکو ته ایستې دي په ګټې نور بران نه کې دا ګوتی وی وخه او دا د شوي مون دی دا بالکل مکمل شون دی کوڼ